بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نننۍ ویډیو زموږ د بجلو باره کې ده چې بجلو نه څه قسمه حادثې زموږ په کورونو کې یا د کار په ځایونو کې کیدی شي او د دې نه د بچ کېدو طریقې څه دي. څنګه چې ما مخکې تاسو ته عرض کړی دی چې زموږ د دې ویډیوګانو مین مقصد دا دی چې د حادثو د وجې نه زموږ په کورونو کې چې خلک وفات کیږي یا ای زخمیان شي یا بیماران شي یا د هغوی پراپرټي مال ته څه نقصان ورسي، کور ته نقصان ورسي، ګاډي ته یا څه بل څه څیز ته مالي نقصان وشي، نو د هغې نه چې کوم دی موږ څنګه بچ کېدی شو. نننۍ ویډیو د بجلو باره کې د بجلۍ نن سبا داسې کور بنوي چې پکې یو بجلي نه یا داسې څه کار بنوي چې هغه د بجلۍ نه بغیر کېدی شي. د بجلۍ استعمال ډېر زیات عام دی، خو دا خبره ډېر کم خلک ریلایز کوي. دا خبره ډېر خلکو ته پته وي، خو هغه چې کوم دی نظر انداز کوي چې بجلي انتهایی خطرناک څیز دی. پښتو کې خلک اکثر وایي دا خپل پردی نه ګوري. نو د بجلو د وجې نه چې کوم حادثې راځي دا څلور قسمه اکسیډنټونه مینلی په دې کې کیدی شي. یو خو دا ده چې سړي ته بجلی شاټ ولګي. د بجلی شاټ کې بعض ټایم داسې کار کېږي چې سړی وفات شي او چې وفات نه شي نو هغه زخمی شي. ملګرو دا یاد ساتئ چې بجلي چې کله انسان له شاټ ورکړي نو بجلي د انسان بدن ته دننه ننوځي او د بهر نه زیات زخم چې کوم دی دا دننه جوړوي. نو دننه چې کوم اعضا دي یا رګونه دي د وینې یا کډنیز دي یا نور چې کوم اعضا دي نو هغه بجلي چې کله سړي له شاټ ورکړي او ډېر زیات غټ مقدار کې کرنټ یا امپیر بدن ته ننوځي نو دننه غوښه وسوځوي، دننه اعضا وسوځوي. د بجلۍ نه چې کوم زخمونه جوړېږي یاره دې نه مرګ کیدی شي که نه شي کیدی. نو دا د بجلۍ دا په دوه درېو خبرو باندې ډیپینډ کوي. یو دا ده چې بجلۍ کرنټ څونه دی، څونه ساعت دپاره یې سړی نیولی دی او بجلي دننه د انسان کمې لارې نه تېره شوې ده یا کم اعضا یې ټچ کړي دي. نو که زړه یا ذهن، دماغ یا پیپړې داسې مین چې کوم اعضا دي نو که د بجلۍ کرنټ هغې ته ورسېدو نو هغې نه مرګ هم واقع کیدی شي. دا خو دوه قسمه شو چې یو مرګ شي او دویم جوبله ده. دریم چې کوم د بجلۍ نه حادثه کیدی شي نو هغې کې د دې نه اور لګېدی شي. بجلۍ نه اور لګېدو خطره ډېره زیاته وي، کوم چې عام اور. یو بل اور دی ته آرک وایي. دا آرک چې کوم دی دا لمبې غوندې کې وي، دا داسې وي لکه څنګه چې تندر خدای مکړه وغورځېږي، ډېر زیات شور کوي او ډزار کوي. او یو عام اور چې کوم زموږ په کورونو کې لرګي یا څه څیز باندې لګي یا په پلاستیک باندې لګي نو هغه شانتي اوري. نو دا درې څلور قسمه حادثې د دې نه زیاتې د دې نه کیدی شي. مین چې کوم د دې حادثو وجه ده نو هغه یو خو دا ده چې د بجلۍ تارونه اورلوډ شي. مطلب لکه بجلۍ چې کوم تاري هغه د 5 امپیر دپاره یو موږ به چې کوم دی 10 امپیر کرنټ واچوو نو هغه تارونه ګرم شي او هغې نه چې کوم دی اور. دا تارونه چې کله ګرم شي دې نه اور هم لګي او دې د پاسه چې کوم انسولیشن یا کوم د پلاستیک کور وي پرې نو ویلي شي، هغې نه سړي ته کرنټ هم لګېدی شي. او دویم دا خو اورلوډ شو. دویم چې کوم مین وجه ده نو هغه چې کوم دی ارت لیکیج ورته وایي. بجلي چې کوم تار کې یا کوم ماشین کې هم کار کوي نو دا د هغې نه لیک کېږي. نه د ارت لیکیج باندې تاسو ځان داسې پوهولی شئ څنګه چې د اوبو د پیپ نه لیک کېږي. نو پیپ چې کوم دی په دې کې اوبه دننه روانې خو چې دا کله لیک شي نو بهر روځي او چکړې او خټې جوړې شي. نو دغه شان د بجلۍ پر تارونو کې بجلي دننه روانې دا لیک کېږي. نو چې دا کله لیک شي د بجلۍ د تار نه یا د ماشین نه نو دا څه چل کوي، دا خلکو له کرنټ ورکوي او دی په څنګه چې ما مخکې عرض وکړو یا سړی مړ کېدی شي او یا هغه چې کوم دی جوبل کېدی شي. د دې نه بچ کېدو طریقې څه دي نو هغه چې کوم دی زه به اوس تاسو ته یو مخې ته ږدم. یو ټول اسانه طریقه خو دا ده چې همیشه د ښه کوالټۍ تار استعمالوئ او د ښه ریټینګ تار استعمالوئ. د ښه کوالټۍ تار باندې خو هر سړی پوهېږي چې بس دوکان ته سړی لاړ شي او کوم څیز ګراني دوکاندار ورته ووایي نو هغه به ښه کوالټي وي. خو د ریټینګ خبره دا ده چې تاسو وګورئ چې تاسو څونه ډبل تار پکار دی. که مطلب لکه یو لیټ یا یو پکې پې سړی لګوي دې دپاره به نري تارونه پکاري. که سړی پې AC لګوي یا پیټر لګوي یا د کار په ځای کې ډېر غټ غټ مشینان لګوي یا د اوبو پمپونه او موټرې لګوي نو هغې دپاره به ضروري خبره ده چې ډبل تار پکاري. زموږ کورونو کې او د کار ځایونو کې یو د خلکو عادت دا دی چې یو تار واچوي د هغې نه لیټ صرف اول لیټ ته ولګوي، بیا هم هغه تار نه مخکې کنیکشن والي یې نه پکې ولګوي، هم هغه تار نه کنیکشن والي مخکې پې د جامو وینځلو مشین ولګوي یا پې AC ولګوي. نو هغه څه چل کوي چې دا ټول کرنټ د دې وړوکي تار نه پاس کېږي چې کوم صرف اول د لیټ دپاره نو هغه چې کرنټ پرې ورو زیاتېږي نو دې د ګرمېدو خطره او د اور لګېدو خطره زیاته وي. هغې نه په دوکان کې یا د کار په ځای کې اور ولګي او هر څه وسوځي.
دویم د دې خبرې خیال ساتئ چې الکتریشن تاسو کوم یو یا کمپټنټ په انګلیش کې ورته کمپټنټ وایي چې هغه تجربه کاري هغه په خپل کار باندې پوي. بعض ټایم داسې حساب وي چې یو سړی هغه شاګردانو سره استاد سره کار کړی خو ډېر موده کار یې نه کړی یا مطلب لکه دومره تکړه نه وي او کار ته راوځي نو هغه ستاسو کارونه چې کوم دی خراب کړي، تارونه یا خراب ولګوي یا په لوډ باندې نه پوهېږي، د هغې په وجه باندې چې کوم دی یا جاینټونه ټیک ورنه کړي نو هغې په وجه باندې د کرنټ لګېدو یا د اور لګېدو خطره ډېره زیاته وي. تار کې بل یو دا کار خیال ساتل پکار انګلیش کې ورته 3 کور ډبل انسولیټډ تار وایي. 3 کور دی یو خو زموږ عام چې کوم تارونه استعمالو صرف ګرم او یخ د یو ماشین ته چې راځي یا لیټ پکې ته نه صرف ګرم او یخ دوه تارونه راځي. نن سبا چې کوم دی 3 تارونه لګي 3 کور کیبل ورته وایي. یا دریم تار کار صحیح هغه ارتیا ګراوند دپاره دا به زه تاسو ته بیا مخکې ایکسپلین کوم چې ارتیا ګراوند څه دپاره ضروري. دا دې لپاره ضروري چې کله ارت لیکیج وشي ستاسو پکې شارټ شي یا د واشنګ ماشین شارټ شي یا د جامو ګنډلو ماشین یا کور کې هر څه چې استعمالیږي یا د کار پزګي چې هغه ماشین شارټ شي نو دا ارت یا ګراوند والا کیبل دا دریم تار چې کوم دی دا ستاسو ژوند بچ کوي، تاسو ته کرنټ نه لګي او دغه چې کوم دی د بجلي دا کرنټ دا ډایرکټ چې کوم دی ځمکې ته لاړ شي. نو یو خو دا راځي 3 کور کیبل 3 کیبل یې اچوي همیشه 2 په ځای 3 اچوي یو ډبل انسولیټډ اچوي. زموږ چې کوم عام کیبل په کورونو کې استعمالي کړي نو اکثر خلکو داسې کار کړي چې داسې تار استعمال کړي چې کوم دننه د کاپر یا د میټل کم تار چې وي هغې د پاسه د پلاستیک صرف یو کوري نو دا یو کور که زخمی شي نو دا انسان له کرنټ ورکولی شي. نن سبا چې کوم تارونه دي یا چې کوم ډېر زیات خلک استعمالي نو هغه ډبل انسولیټډ دي. لکه د هغې د پاسه یو خو زیړ کوري پې سور او بلو او شین کور یا زیړ کوري پې او د هغې د پاسه بیا یو بل تور کور د پلاستیک پې را دغه شوي را چاپېره شوي. دې فایده دی که د بهرنی کور چېرته کې زخمی شي او تاسو ته دننی پلاستیک ښکاره شي یا سور یا زیړ یا شین نو سړي ته پته ولګي چې یاره انسولیشن یو ځای کې خراب شوی دی نو دوباره هغه سړی ته یا تار بدل کړي یا دوباره هغه انسولیشن ولا ټیک کړي. نو همیشه کوشش کوئ چې ډبل انسولیټډ تارونه استعمالوئ. الکتریشنز په دې باندې پوهېږي همیشه الکتریشن ته وایي ډبل انسولیټډ تار استعمالوي، تاسو ته سنګل انسولیټډ تار نه استعمالوي. د اورلوډ نه بچ کېدو بله طریقه بریکري هم دي. بریکرو داسې حساب دی چې تاسو کوم خپلو پینل پخوا به فیوزونه راتله او نن سبا چې کوم دی هغه اټومیټیک بریکري راځي نو همیشه چې الکتریشنز تاسو لپاره اے سی لګوي یا څه بل څه ماشینان لګوي نو د هغه ریټنګ بریکر درته ولګوي. مطلب دا دی لکه اوس اے سی ته 12 یا 11 یا 13 امپیر کرنټ راځي نو چې ستاسو بریکر 13 امپیر وي. که ستاسو اے سی کې څه مسله راشي دا شارټ شي او دا چې کوم دی دا تارونه مارونه ویلی شي یا دننه ماشین څخه خراب شي او زیات کرنټ ترې فلو کېږي نو بریکر په مخې سره ټریپ کېږي او ستاسو د اور لګېدو خطره یا د شارټ خطره به کمه. څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو تارونو په لحاظ باندې د ارتنګ او ګراونډنګ ډېر زیات ضروري دی. یو ګرم تار یو یخ تار یې بجلو په سیسټمو کې یو دریم تار ارتنګ او ګراونډنګ دپاره ټوله دنیا کې استعمالیږي. دا ارت او ګراوند والا تار چې کوم دی دا څنګه چې د نوم نه ظاهره ده دا ځمکې ته تلي، ځمکې کې یو غټ سیخ ښخ کړي دا تار رئیس سره ټچ وي او بیا راغلی چې کوم ماشین یا ټي وي یا پکې یا څه څیز هم چې نو دریم تار د هغې باډۍ سره ټچ وي. که دا ستاسو ماشین چېرته هم شارټ شي او د ارت او ګراوند والا تار ورسره ټچ وي د دې باډۍ سره نو دې نه به ټول کرنټ ځي او ځمکې ته به ځي. که څوک والا خطا کې ګوته یوسي ماشوم یا نارینه یا زنانه نو هغوی ته به دا کرنټ نه ورکوي او د هغوی ژوند پرې بچ کېدی شي. د ارت لیکیج نه بچ کېدو یا د کرنټ نه بچ کېدو یو طریقه چې کوم دی د یو سپیشل بریکر راځي ELCB یا RCD بریکر یې ورته وایي. دا بریکرو کې داسې حساب وي دا ګرم او یخ تار کې نیوټرل او لایف چې کوم تارونه یې ګرم او یخ تار دې دواړو کې کرنټ نوټ کوي چې کله هم چې کوم کرنټ ماشین ته روان دی او کوم واپس را روان دی دا دواړه یو شان دي. که مثلا داسې کار وشي چې څوک ولا ګوتې یوسي او هغه سړي له شارټ ورکړي ماشین نو کرنټ فلو کې فرق راشي. څنګه کرنټ فلو کې فرق راشي نو دا ELCB یا RCD سرکټ بریکر چې کوم دي دا مخې سره ټریپ شي. دا تقریبا په 10 ملي سیکنډ کې یا 30 ملي سیکنډ کې دا ټریپ کېږي. مطلب دا دی چې یو سیکنډ 1000 حصې کې نو دا د هغې په 10 یا 10 حصو کې دا ټریپ کېږي او دې فایده دا وي چې دا انسان له کرنټ نه ورکوي. بعض ټایم داسې کار وشي په کورونو کې سوچونو کې ماشومان ګوتې ورکوي یا پکې چمچ ورکوي یا پکې سستن وغیره ورکوي ماشوم له شارټ ورکوي یا اکثر زنانو له شارټ ورکوي پکي وغیره یا بل څه. نو دا ELCB یا RCD بریکر چې کوم دي دا انسان د کرنټ نه او د شارټ نه بچ کوي یا زخمي کېږي نه او د الله په فضل باندې هغه چې کوم دی زندګي هم بچت کېږي بچ شي.
کله هم چې تاسو یو نوی ماشین لګوئ د دې لپاره نوی تار اچوئ یا الکتریشن باندې چک کوئ چې زوړ تار چې کوم دی هغه د دونه ریټینګ یا دونه امپیر دپاره برابر دی که نه دی. د دې فایده به دی چې ستاسو سرکټ به اورلوډ کېږي نو دا به ګرمېږي نه اور به نه لګي او کرنټ به نه لګي. بعض ټایم داسې کار وشي کور کې موږ واړه واړه کارونه کوو نو هغې په وجه زموږ چې کوم د الکتریکل کوم نظام دی خراب شي یا چې چکې نه نو خراب شي. کال 2 3 یا 5 کاله پس خامخا یو الکتریشن راغواړئ که ستاسو سیسټم کې څه فرق نه وي نو چې هغه یې درله چک کوي او څه واړه ریپیر یې پکې نو هغه چې کوم دی په وخت باندې کوي. که څه څیز ښکاره ماتي څه بورډ یا څه بل څه څیز نو هغه هم په هغه ټایم ټیکول پکار دي او هغې ته ډېر ساعت چې کوم دی 1 کال لپاره انتظار نه وي کول پکار. همیشه چې په بجلو کې کار کوئ د دې خپلې دستانې میلاویږي خپل ربړ بوټانې وي انسولیټډ هغه اچوئ یا د خپو لاندې چې کله مودرېږئ یو ټیر د څنګه د ګاډي ټیر ټوپ چې کوم ربړ وي هغه د خپو لاندې سړی اچوي. دې فایده ده چې بجلۍ کې څوک کار کوي نو که خدای مکړه کرنټ ورله ورکړي نو هغه ته به کرنټ نه لګي. کوم خلک چې بجلو کار کوي الکتریشنز دي نو هغوی په کار ده چې ورسره د ایمرجنسي کنټیکټ نمبر 1122 موجود وي او وړوکي غوندې فرسټ ایډ باندې پوهېږي. څنګه چې تاسو ته ما مخکې ذکر وکړو که بجلي زړه ته لاړه شي زړه ټچ کړي یا پیپړې ټچ کړي نو سړي ساه یا زړه بندېدی شي نو دا زړه چې بند شي دا په لږ ساعت کې که سړي له شاټ ورکړي او ته یې را دې خوا کې او په سینه والا په یو خاص قسم باندې زور وکړي او په خوله والا پوکې ورکړي نو هغه ساه واپس دوباره روانېدی شي او زړه یې واپس روانېدی شي. دا طریقه ډېره زیاته اسانه ده په یوټیوب باندې موجود ده او دا طریقه چې کوم دی موږ خپل کلي کې یا دغه کې عام ډاکټرانو هم زده کولی شو. نو کور کې هر الکتریشن له پکار چې په دې طریقه باندې پوهېږي چې پته لګي چې زړه ودرېدو یا ساه ودرېده د کرنټ د وجې نه دا دوباره روانول څنګه دي. چې بجلي سړي له کرنټ ورکړي نو مخکې سره چې کوم دی نو ډاکټر ته یا دغه ته رسول پکار دي هسپتال ته او که سړی په خپله په علاج باندې نه پوهېږي نو وخت نه یې ضایع کول پکار. څنګه زموږ کلي کې لږ اکثر خلک وایي چې یاره ځمکه کې خښ کوي خاورې پرې واچوي نو ما ته اګزیکټ پته نشته چې دا څه مدد ورکوي په سړي بچ کولو کې که نه. زموږ ډېر ملګري به په انګلیش باندې پوهېږي او هغوی به غواړي چې دې باره کې مونږ څه نور څه معلومات وکړو نو څنګه چې ما نور ویډیوګانو کې ذکر کړی دی تاسو هغه هم وګورئ. HSE UK ویب سایټ دی اوشا والا ویب سایټ دی د NFPA ویب سایټ دی د بجلۍ د کرنټ او د اور نه بچ کېدو ډېرې طریقې په هغې کې ذکر کړی شوي دي. دې نه علاوه زموږ کورونو کې چې نورې کومې خطرې دي سلیپ ټرپ فال یا اور یا نور څه حادثې کېږي دې باره کې د دې چینل نورې ویډیوز وګورئ. که تاسو څه خبره باندې پکې نه یې پوه شوي یا ما څه غلطي کړي نو درخواست دی چې هغه په کمنټس کې ما ته منشن کړئ او ما ته کوم چې زه غلط شوی نو زما تصحیح وکړئ او الله پاک نه دعا ده چې الله دې زموږ او ستاسو ټول حفاظت وکړي. بشکور والا الله پاک دی او د الله نه مې دا تمه ده چې انشاءالله دا ویډیو به ستاسو لپاره هیلپفول وي او د خلکو بچ کېدو کار به کوي. جزاک الله. السلام علیکم.